بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د الحاد جدید تاریخي پس منظر شروع کړو. تاسو دا خبره ذکر کړله چې په یورپ کې الحاد څنګه وجود تراله، د کوم وجوهات او اسباب په بنیاد باندې الحاد هغه وجود تراله. بیا مو دا هم ذکر کړل چې په یورپ کې دا الحاد څنګه خور شو. دا هم تاسو تفصیل سره ویلې وو. نن دا خبره ذکر کو چې الحاد په مستقل توګه باندې دې ته چا کار وکړو، د چا د وجنه الحاد ډیر بام عروج ته ورسېدو. تاسو دا خبره ذکر کړې وه چې د کلیسا جبر د ساینسي مفکرینو سره د هغه خلقو سره چې هغې د دلیل په بنیاد باندې اختلاف رای لرل، دا خوښول د هغه خلقو سره هغه ظلم او زیاتې هغه د دې خبرې ذریعه وګرځېدله چې دغه خلقو د مذهب نه د بغاوت هغه لاره اختیار کړله او شروع یې وکړله. دې کې بیا داسې وشولو چې د مذهب نه د بغاوت د غلار کله دی شروع کوله، نو فوراً دی د الله تعالی د وجود نه انکار نه وکړي. لکه تاسو پرون ویلي وو چې دی اول ډیزم تحریک هغه وجود تراله، یعنی ډیزم تحریک دا چې د الله تعالی د وجود خو اقرار کو، دا خبره کوله چې دا ارس الله رب العالمین پیدا کړی دي او دا قوانین فطریه هم هغه وضع کړي. البته اوس داغه د کائنات سره تعلق نشته دی، یعنی العیاذ بالله په دې الفاظ باندې هغه وایي چې یاره هغه اوس بیغمه ناسته او هیڅ قسم په دنیا کې څه تصرف او سکار نه لري. خود دې دغه جبر او دغه ظلم خلاف اراده هم دا و چې دی مکمل د عیسائی مذهب چې کوم بنیاد دی، یعنی د خدای وجود اقرار دا غینه انکار وکي، نو مکمل الحاد اختیارولو د پاره د دې هغه خپل خبرې تری او کوشش شروع. خودی یو سوال چې دی د ډیزم د تاریخ نه مخکې به وستو یو سوال وکاو کړو. هغه سوال دا تاسو ته پرون هم ما ویلو چې کچری موږ د خدای د وجود نه انکار وکړو، نو بیا به د دې خبرې څنګه جواب ورکو چې دا کائنات څنګه وجود تراله. نو دغه سوال جواب چې دی هغه وکاو کړو. خو بیا چې کله 19 صدی شولا او دغه شانت شلمې صدی اوایل شو، نو دغه وخت کې په 19 صدی کې یو سړی رااله چارلز ډاروین چې هغه د دې سوال د جواب ورکولو کوشش وکړو او د دې هغه جواب د خپل فهم او د خپل زعم مطابق دا وګڼل چې موږ د دې جواب وکړو. نو د چارلز ډاروین هغه نظریه هغه مخکې دومره مقبوله شوله چې هغه د الحاد جدید د دې د یو منظم کېدو د پاره بنیاد وګرځېدو او بیا په دغه وخت کې مکمل طور د الله تعالی د وجود نه خلقو څه شروع کو، انکار شروع کو. بهر کې الحاد چې دی نو دا په 19 صدی په اخر کې او د 20 صدی په شروع کې دا عروج ته ورسېدو، یعنی مکمل د خدای د وجود نه انکار شروع شو، په ډیر لوی پیمانه باندې دا څه شو خور شو. دغه وخت کې لوی فلسفیان چې هغه د الحادی فکر حامل او دغه شانته کې ساينټیست یعنی ساينسدانان ملحدین هغه مخې ترالل او دغه فلسفیانو او دغه ساينسدانانو چې کوم دي نو هغه ساينسي او سماجي علوم چې دي نو هغه ته داسې نظم ورکو چې د الحاد په بنیاد باندې هغه سکړل منظم کړل، یعنی دا معاشي علوم او ساينسي علوم د الحادي فکر په بنیاد باندې منظم کړل او دغه ساينسي علوم داسې وګرځول چې پاغي کې یو سړی دغه علوم وي نو دی به الحاد طرف ته تلو. په دغه کې چې چا کار کړی دی نو لوی کم چې ملحدین او ماهرین تیر شوي دي، نو پاغي کې یو کارل مارکس چې دی نو د مارکسیزم چې کوم تاسو ان شاء الله هغه مخې ته بیا موږ ذکر کوو. د مارکسیزم دغه فلسفه چې تاسو یادوي نو دای پیش کړله په معاشیات او په سیاست باندې د کار وکړو. خو د معاشیات او سیاست په داسې انداز باندې منظم کو چې دا د الحادی فکر بنیاد، یعنی د الحادی فکر په بنیاد باندې معاشیات او سیاست سکو هغه ته یو نظم ورکو او ترتیب ورکو. دغه شانته کې انګلیس د هم د معاشیات او ماهر د هم د دې لپاره کار وکړو او په یو منظم شکل کې الحاد د فلسفي په نوم باندې سکو
هغه مخې ته راوستو. نت شی چې دی نو هغه د فلسفه په داسې ترتیب باندې منظمه کړله چې د الحاد د هغې بنیاد یې وګرځو. داسې نور هم ډېر دغه خلق تیر شوی دی په دغه وخت کې چې هغې الحادي فکر په بنیاد باندې د علومو کې څه کړي دي کار کړی او د علوم چې منظم کړي نو د الحادي فکر په بنیاد باندې منظم کړي. لیکن په دې 19مه صدۍ یعنی 1850 نه په دې خوا باندې یو سړی چارلز ډاروین په نوم باندې د الحاد ته ډېر لوی کار کړی دی او هغه سوال چې ملحدینو ته یعنی هغه خلق چې هغه ډیس ګرځېدلی وو او د کلیسا د ضد په دغه کې دی حتی راغلی وو چې د خدای د تدبر او د هغه د تصرف نه په دنیا کې انکار کړی ډیس ګرځېدلی وو هغې الحاد طرف ته تلل. خو د هغې په ذهن کې یو سوال و دغه هم الحاد و د ډیزم هم الحاد دی لکه د مذهب د مقدمین انکار و خو به هر کیف چې مطلق د خدای د وجود نه انکار وکړي نو دی یو سوال په ذهن کې او دا یو دې ته چیلنج پروت و چې د دې سوال جواب به موږ څنګه کوو. نو چارلز ډاروین څوک و؟ چارلز ډاروین چې و نو دا په 12 فروری 1809 کې پیدا شوی و. دا د یو طبیب د یو ډاکټر زوی و. د چې کله ابتدایي تعلیم حاصل کو نو د دې پلار چې دی د ایډنبرا یونیورسيټي ته چې هلته کې د میډیکل کورس پکېدو او د ډاکټرۍ کورس پکېدو نو هلته کې دی ولیږو د ډاکټرۍ زده کولو دپاره. خو چونکې د دې چارلز ډاروین د ډاکټرۍ د زده کولو سره دومره څه شوق نه او دلچسپي نه وه نو په هغې کې د لږ وخت تیر کو خو دا عدم دلچسپۍ او د نه زده کړې د وجې نه د هغې یونیورسټۍ نه څه شو رالی واپس. بیا چې دی نو د بل یونیورسټۍ کیمبرج یونیورسټۍ ته یې بووستو او هغه یونیورسټۍ کې د په نیچرل هسټري کې چې کوم دی نو هغه مهارت حاصل کو او نیچرل کومه هسټري چې وه نو د هغې سره د دلچسپي هم او په هغې کې زده کړه هم وکړه. بیا د برطانیې د طرف نه یو ویزټ و د لوی تاریخ ته هغه به انشاءالله بیا چې زمونږ کوم کتاب دی انسان اور کائنات ساینسي نظریات کا تحقیقی جایزه هغې کې بیا تفصیل سره موږ د واقعیات هم بیانو او د هغه تیوري چې د تیوري اف ایولوشن به هم موږ پیش کوو. خو به هر کې د ډیر وخت پس د تحقیق نه وروسته د سفرو نه وروسته د په 1809 کې دا 24 نومبر او 1859 24 نومبر 1859 کې د یو کتاب ولیکو آن د اوریجن اف سپیشیز یعنی دا حیوانات چې دي جاندار چې دي نو دا وجود ته څنګه راځي په دې خبره باندې د کتاب ولیکو. په هغې کې تفصیل سره دا خبره ذکر کړه چې اول یو سیل وجود ته رالی هغه به انشاءالله موږ بیا په خپل ځای باندې وایو. خو د چې کله د آن د اوریجن اف سپیشیز کتاب ولیکو نو دغه کتاب ته دومره مقبولیت حاصل شو چې ډیرو ساینسدانو دا اکسپټ کو دا قبول کو او د هغې دپاره خپل شواهد هغه سکل شروع کړل. اوس په دې آن د اوریجن اف سپیشیز کې د چارلز ډاروین چې کوم دی نو د هایپوتیسز یعنی مفروضات پیش کړو او د مفروضاتو په بنیاد باندې دغه خبره وکړله او دای وی چې دا کائنات کې چې کوم حیوانات دي دا نتیجه د تخلیق نه ده بلکې دا نتیجه د ارتقا ده. یعنی دا د ارتقا په نتیجه کې هغه چرته راغلي وجود ته راغلي دي او د مذهب عیسایت چې کوم بنیادی عقیده وه او د ډیر وخت نه عقیده دی پرچار کو د تخلیق کائنات او تخلیق انسان عقیده نو هغه سکل چارلز ډاروین دا غي رد وکړو دا غي په مقابله کې د ایولوشن د ارتقا نظریه پیش کړو. نو ګوره ساينس ته خدای یو چیلنج وکنه که موږ د خدای د وجود نه انکار وکړو نو بیا به موږ وایو چې دا کائنات څنګه راغلی وجود ته د دې تخلیق څنګه شوی نو دا سوال حل شو چې تخلیق نه دی شوی بلکې څه شوی دی ارتقا شوی ده او دا غي ارتقا په وجود کې کائنات وجود ته راغلی دی او دا ارتقا په نتیجه کې چې کوم دی نو دغه شانته کې انسان وجود ته راغلی نور حیوانات چې دغه سر ته راغلي دي وجود ته راغلي نو دغه سوال جواب هغه د دغه خبرې ډېرې کمزوري وي هایپوتیز مفروضات دي لیکن تاسو ته کومه وی کنه چې د کلیسا سره ډیر لوی هغه مقابله شروع او د هغې په ضد کې خلق لګیاو دغه ساینسي طبقه لګیاو نو د هغې په ضد کې چې کوم دی بیا د کتاب ډیر مقبول شو او مخې ته
د الحاد د پاره د منظم الحاد د الحاد جدید د پاره بنیاد وګرځیدو دی وجنه چې وسنی کم ملحدین دي نه اکثر د چارلز ډاروین د وجنه سزي هغه مخې ته بیا د الحاد په اسبابو کې مونږ ذکر کو خو نن زمونږ په تعلیمي نصاب کې چې کوم دی نو د چارلز ډاروین تیوري څه کېږي هغه پړاویږي او زمونږ د علاقو چې کوم اکثر ملحدین دي نو دا د چارلز ډاروین د تیوري اف ایولوشن ان نظریه ارتقا د وجنه چرته تللی دی الحاد طرف ته تللی دی وجنه به تاسو له نظریه ارتقا تفصیل سره زده کول پاغي باندې رد کول داغي کنه هغه پیجندل چې دا دیسسیز دا به ضروری وي ځکه که په رد د الحاد کې ته مهارت غواړي او توای چې زه ماهر رد الحاد سم مطالعه رو بیا د چارلز ډاروین دغه نظریه تفصیل سره زده کول سوي هغه پکار وي بهر کې په 1859 کې دغه نظریات پیش کړل بیا مارکسیزم سیکولریزم دا خو وجود تراغلی خو دا بیا دې ته فروغ میلاو شو او په یورپ چې دی نو دا غي نقشه او ډانچه مکمل بدل شو اول خدا وا چې هغه قسطنطین د وخت خبره را روانه وا د مذهب عیسایت یو سرکاري تور باندې هم دغه طاقت او هر سړی چې هغه د عیسائی مذهب پابندو خو چې کله دلته کې چارلز ډاروین ته خبره را ورسېده کارل مارکس ته خبرې را ورسېدې نو بیا د یورپ معاشره مکمل الټه شوله مذهب چې دی نو هغه یو روایتي څیز ګڼل کېدو او اکثریت یورپ چې دی نو هغه الحاد طرف ته شو هغه لاړې دی وجنه یاد ساتي الحاد چې د ټولو اول حمله کړې د په مذهب د عیسایت باندې کړې ده او د اسلام خلاف د دومره مضبوط کار نشو کولای دا یو ځدا و چې عیسایت کې بعضی عقیدی اغډيري کمزوري وي لکه د حلول عقیده نو دی وجنه الحاد چې د اهیبان حمله مضبوطه کړله دغه شانت کې پاغي کې د ارسطو او د افلاطون غ بعضی نظریات راوتیو نو د هغه نظریات جواب هم وکړو بهر کې دا چې کومونو د الحاد جدید هغه تاریخي پس منظر تاسو ته ما بیان کو ان شاء الله سبب بیا دا خبر ذکر کو چې په مسلمانانو په معاشره کې الحاد څنګه رااله یعنی مسلمانانو ته د الحاد څنګه را ورسېدو چې الحاد را ورسېدو نو د دې رد عمل د الحاد خلاف سو یعنی رد عمل د الحاد د مسلمانانو خلاف سو کومه تبقیر او چته شولې سو تبقی وي دا به سبا که خیر بیا وایو زنن په دې سبق باندې با اکتفا وکړو دا سبق وګورئ لکه